اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد عدد ما في علم الله دائمة بدوام ملک الله. یو پوښتنه کوي زموږ د کور سره نږدې د بریلویانو یو مسجد دی، غټ جومات دی په کراچۍ کې. زموږ د مسلک د دیوبند مسجد نږدې نسته، موږ ته هغه لرې دی. او کوم وخت چې موږ خپل کلي وطن ته ولاړ شو د اختر په وخت کې، نو هلته خاص کر علما څه موږ پوښتنه وکړو، هغه دا راته وایي چې په بریلویانو پسې لمونځ نه دی صحیح. که مو چیرې په بریلوي پسې لمونځ وکړئ، هغه لمونځ به بېرته راګرځوي. نو دی وایي کور مو مسجد ته ډېر نږدې دی، په کور کې لمونځ خوند نه راکوي، او که مسجد ته ورځو مسجد بریلویان دي. نو دی وایي دا باره کې ته جواب راکړي چې بریلوي پسې لمونځ صحیح دی که نه دی صحیح. محترمه دوې خبرې دي. د دې مسلې پوښتنه زما څخه بار بار شوې ده، ما جواب کړی ده. په دا دوه خبرو چې موږ ته سر خلاص کړو، انشاءالله بیا هم په مسله هم سر خلاصېږي. یو بریلویت یعنې چې دا بریلویان دي، او یا دیوبندیت چې دا دیوبندیان دي، لکه اوس موږ ته چې دیوبندیان دي، او یا وهابیت چې دا وهابیان دي، اهل حدیث دي، پنجپریان دي، سلفیان دي، دا رقم نور ډیر مذاهب. په حدیث شریف کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي زما امت به 83 عقیدې 83 مذهب جوړ شي. په 83 مذاهبو کې به یو مذهب پر حق وي، هغه به جنت ته ځي. 83 مذاهب به جهنم دوزخ ته ځي. او دا ټول په اسلام کې دننه دا مذاهب دي، یعنی هر یو د اسلام دعوه کوي، د مسلمانۍ او مسلمانان هم دي، او قبلې ته لمونځ کوي و کعبې ته. نو دا چې بریلویان دي دا مبتدعین دي، او دا ټول مبتدعین دي، دا غلطې عقیدې والا، که وهابیان دي، که پنجپریان دي، که سلفیان دي، که بریلویان دي. خو مبتدع چې مبتدع جوړ سوی دی، دا په څه وجه؟ دا زموږ د فقه حنفي شریعت فتوا کتابونه لیکي په وجه د تعویل، یعنی دی د یو آیات د یو حدیث تعویل غلط کوي، په هغه وجه نو د عمل یا عقیده هغه رقم جوړ سوي. نو چې هر څه غلطې عقیدې والا دي، دا ټوله مبتدعین دي. او په مبتدع پسې لمونځ جایز دی، صحیح دی، خو مکروه دی، کراهیت لري. وایي دی مثال دی لکه د فاسق، یعنی یو فاسق دی یو مبتدع دی. د فاسق او د مبتدع صرف دا فرق دی چې فاسق کومه ګناه کوي او ګناه باندې اقرار کوي چې دا زه ګناه کوم، بد کار دی. او مبتدع چې کومه ګناه کوي هغه ګناه عبادت بولي، یعنی پر هغه ګناه د اقرار نه کوي چې دا ګناه ده. بل خو مبتدع چې کومه ګناه کوي هغه د آیات او د حدیث څخه معلوموي، نو هغه ګناه نه بولي. او فاسق چې کومه ګناه کوي هغه ګناه بولي. نو زموږ د فقه حنفي شریعت مطهره ټول کتابونه، رد محتار، بحر رایق، عالمگیری، او په نوو کتابو کې مفتی محمد انعام الحق صاحب قاسمی کتاب نماز کې مسائل، جلد 3 صفحه 154، او داسې رد محتار د ټولو کتابو ټولو کې دا لیکي چې امامت جائز دی، صحیح دی په فاسق او مبتدع په دواړو پسې. یعنی که هغه امام مخته وي هغه فاسق وي، په ګناهو اخته وي، هغه پسې هم لمونځ صحیح دی. او که مبتدع وي مثلا بریلوی، وهابي، بل یو له مخې په هغه پسې هم لمونځ صحیح دی. صرف فرق په ثواب کې راځي. مثلا چې ثواب بیا کمی، هغه عالم متقی پرهیزګار په د جماعت ثواب ډیر زیات، او هغه چې مبتدع یا فاسق امامي هغه کې د جماعت ثواب کم دی، لږ دی. محترمه نن سبا څه غلطې عقیدې والا دي، ټوله مبتدعین دي، او پر یوم د کفر فتوا نه ده صحیح. یعنی هیڅوک دا نشي ویلی
دا غلط فتوا ده مثلا چې یا بریلوی کافر دی یا وهابي کافر دی. ټول مسلمانان دي. په مسلمانی کې بیا د هرې وجه لا خپل مذهب او عقیده په وجه د تعویل یعنی د آیات او د حدیث غلط تعویل سوی په وجه نو د داس مبتدی جوړ سوی دی. یو خدا مسله او بل دا مسله چې نن سبا اکثره زموږ د دیوبند د مسلک علما دا وایي چې په بریلوي پسې لمونځ نه دی صحیح. دا په دوه وجو باندې محترم. یو په دې وجه چې نن سبا اکثره په مابینځ کې فتنه انګیزه انسانانو ډېرې خبرې اچولي په حقیقت کې خبرې نه وي. مثلا دیوبندیان په بریلویانو پسې لمونځ ناجایزه بولي او دا وایي چې بریلویان نعوذ بالله کافران دي او بریلویان بیا په دیوبندیانو پسې نعوذ بالله د کفر فتوا کوي او دا وایي چې په دیوبندي پسې لمونځ نه دی جایز. هغه فتنه انګیزه شرفساده انسانان چې د امت په مابینځ کې فساد راولي هغو مابینځ کې خبرې یو له بله پیدا کړي دي نو د یوه او بل ته مثلا غلطې عقیدې بیانوي او په حقیقت کې هغه رقم نه وي. ولې د هغه حقیقت چاته نه دی معلوم سوی چې رښتیا په دا غلطه عقیده غلطه مذهب کې دا غلطه عقیده سته او که نسته. نو یو په دا وجه دی دا حکم کوي اکثره چې په بریلوي پسې لمونځ مه کوو او بل په دې وجه دی دا تشدید و سختي کوي چې دی نه بیا دا زموږ دیوبندي ولاړ شي ورسره بریلوي شي. په دې وجه نو دوی دا حکم کوي چې لمونځ نه دی پسې جایز. او بل اکثره چې نن سبا اختلاف نه یعنی غلط مذاهب خو ډېر دي. بس اهل حدیث وهابیان دا ټوله غلط عقیدې والا دي. دا مطلقاً یو مذهب هم نه مني. د دیوبندي او د بریلوي مذهب یو دی. دیوبندیان هم مسلک حنفي دی او د بریلویانو دوم مسلک حنفي دی. دواړه د امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله په مسلک دي. خو هلته په عقایدو کې فرق دی. د بریلویانو بعض شیانو کې یو قسم عقیده وي د دیوبندیانو بل قسم عقیده وي. نو د دوی مابینځ کې تقابل او اختلاف ډېر زیات دی. خبره یې و ضد ته رسېدلې ده یعنې د ضد پر محال باندې. دیوبندي دا وایي چې په بریلوي پسې لمونځ نه دی صحیح بریلوی دا وایي چې په دیوبندي پسې لمونځ نه دی صحیح. که نه چې حقیقتا شرعي مسله چې لمونځ صحیح دی جایز دی. اوس ګوره موږ ټوله دیوبندیانو د امام اعظم ابو حنیفه په مذهب د حرمینو امامان د مکې مکرمې او د مدینې منورې هغه ټول اهل حدیث دي یو مذهب هم نه مني. هغه ټول امت مسلمه ورځي جماعت پسې کوي لمونځ پسې کوي. دا که په بریلوي پسې لمونځ نه وي صحیح بیا په وهابي اهل حدیث پسې لمونځ نه دی صحیح. بیا په د ستا د مسلکه بغیر بیا په هېچا پسې لمونځ نه دی صحیح. او که هغه رقم نه وي نو زموږ د ټوله فقه حنیفي کتابونه دا لیکي چې په فاسق مبتدي پسې لمونځ جایز دی خو مکروه دی. او بل په دا حدیث شریف چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي صلو خلف کل بر و فاجر رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي تاسې لمونځ کوئ در شا د هر نیک او فاسق یعنی که نیک امام پرهیزګاره مخکې یم لمونځ پسې کوه که فاسق یم. نو فاسق فرق نه لري که د عمل فاسق وي که د عقیدې. چې څوک د عمل فاسق وي په یو ګناه باندې مشغول وي څوک د عقیدې فاسق وي مثلا لکه بریلوی وهابي بل دا رقم غلطې عقیدې والا. محترمه لمونځ پسې جایز دی صحیح دی ورځئ خپل جومات پسې کوئ او که چیرې مو ډېر زړه نه غوښتو مثلا بیا پر دې ټیم ورځئ چې د دوی جومات څه وي خپله بیا هلته خپل جومات سره کوئ خو لمونځ بې جوماته بې مسجد ته مه کوئ. اصلي مسله ما اوس درته ښکاره کړل چې لمونځ جایز دی صحیح دی. زموږ د فقه حنیفي ټوله کتابونه دا لیکي چې په فاسق او مبتدي پسې لمونځ صحیح دی. نو بریلویان چې دي هغه مبتدعین دي. وما علینا الا البلاغ المبین.